سره خپل خوندور شعرونه خپل خیالات شریک کړي. ستاسو د لاسونو په ډېر پرکار کې عادل ارمان بالکل خاموشي. ته چېرته اوسې لیونی درپسې یم یاره ځان به آخر ووژنم چې داسې سګرټ څکم یاره څه به خندا یې راته وویل چې بل مې یار کو څه به خندا یې راته وویل تا پرېږدم یاره او هم هغې خلکو ووژلم چا نه بیخي چې مې دا تمه نه وه خو ډېره وږې شوه د وګډېده ګنې هغه جنۍ څه ډمه نه وه ډېر زیات خوشحاله شوم ډېر ښکلی پروګرام و د ضمیر صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم چې په یو وړې بلنې باندې راغې د شهسوار صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې چونکې شهسوار صاحب سره زما رابطه نه وه خو هغه چې ما لکه ما بلنه راکړه نو هغې زه دې ته محتاج کړم چې لکه مطلب په کنه کې دا څو ورځې چې ډېر وګرځېدم کور کې به اجازت هم نه راکو خو بهرحال د شهسوار صاحب هغه مینه دومره وه چې دې ځای پورې راورسولو ډېر ښکلی پروګرام اوس شعرونه وایم خو توجه به غواړم ملګرو که توجه غواړئ نو چې شعرونه وایم او که توجه نه غواړئ د ژوند د ارمانونو په سودا پسې به جاړې یو ورځ به داسې راشي چې جړا پسې به جاړې یو ورځ به داسې راشي چې په دې دنیا به نه یم یو ورځ به داسې راشي بیا په ما پسې به جاړې دا مې ژوند و بس دغه زما کار و دا مې ژوند و بس دغه زما کار و چې ته نه وې زما تا ته انتظار و تا دغه ته چې ورته یار کوي یاره دغه یار دې هم څه وخت کې زما یار و دغه ته چې ورته یار کوي یاره دغه یار دې هم څه وخت کې زما یار و دنیا راغله خو هغه پکې رانغی چې په چا پسې دا زړه زما بیمار و عجیبه چلو به کور کې به پلار زوی و عجیبه چلو به کور کې زوی به پلار و زه به خپله یو سزا وم خپل ځان له زما په ځان کې گرفتار و وخت بیخي ورسره نه و څه روزګار د په څه ورځو کې ارمان دومره وزګار و یو دوه شعرونه صرف وایم نه داسې نه وه چې په زړه باندې زه سختومه خو نه معصومه نه داسې نه وه چې په زړه باندې زه سختومه خو د ډېره غمه مې له سترګو اوښکې نه څڅېدې غنو د پاسه به څوک څنګ وده چې ته ووایه سترګې مې نه پټېدې یاره ما ته ته یادېدې یو درې شعرونه درته نور وایم چې وایه ارمانه چې دا څنګه کیدی شي وایه ارمانه چې دا څنګه کیدی شي د محبت ارتقا څنګه کیدی شي چې پسې وینې د خپل رور هم سکی شم هغه جنۍ د بل چا څنګه کیدی شي چې پسې وینې د خپل رور هم سکی شم هغه جنۍ د بل چا څنګه کیدی شي پښتون زلمی یم ستا د پت او عزت زما د وړاندې سودا څنګه کیدی شي په آخر کې زبیر حسرت صاحب ته دغه څه شعرونه ډالۍ کوم بیا به رخصت هم دغه شعرونه ورته ډالۍ کوم چې تریخ یمه خواږه راکه شابه کا تریخ یمه خواږه راکه شابه کا لار خالي د خوله راکه شابه کا سیبه زه پښتون یمه تریخ یمه خواږه راکه شابه کا او لار خالي د خوله راکه شابه کا سیبه زه پښتون یمه زه به کتاب څه کوم سیبه زه پښتون یمه زه به کتاب څه کوم ما له خو وسله راکه شابه کا او ای د کاکا زویه نور دا خفګان به ختم کو معصومه ته وختي خفه وې ای د کاکا زویه نور دا خفګان به ختم کو جوخته غاړه ته راکه شابه کا او نن به مې ارمان راځي سترګې توروم ورته نن به مې ارمان راځي سترګې توروم ورته مړې لږ رانجه راکه شابه د دغې دواړو ملګرو دغه غوښتنې پوره کوم بیا به رخصت واخلم چې ګاونډ کې مخادي وه او زمونږ په کور کې غم و ګاونډ کې مخادي وه او زمونږ په کور کې غم و ګاونډ کې مخادي وه او زمونږ په کور کې غم و زمانه خفه شوی هغه ښکلی یار مې سم و چې تله کې مې ستا نفرت او خپله مینه کېښوا همدا وشو چې ستا نفرت زما مینې نه کم و ما ځکه ژوند له د نیمګړي خوب تعبیر ورکړی زما پښتون له زمانې نوم ګندګیر ورکړی د ډېرې مینې نه یې ښکل کړي او سینې ته جوخت کړي یوې جنۍ دلته هلک له خپل تصویر ورکړی